बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د پښتو 302 کتونکو که تاسو چېرې کراچۍ ښار نه لیدلی نو راځئ موږ به تاسو ته ښیو چې په کراچۍ کې تین تلوار هم یو ځای دی او ډېر ښایسته ویوي راغلی دی نو تاسو ته به یې ښیو موږ سره اوسئ راځئ کتونکو مینهوالو دا تین تلوار دی دې ته تین تلوار ولې ویلی شي دا د کله جوړ شوی دی نو دا موږ تاسو ته وایو تین تلوار چې دی نو دا پهله د پیپلز پارټۍ انتخابي نشان و چې د بوټو صاحب په دور کې دا تین تلوار یې جوړ کړی و چې په تین تلوار باندې مشهور دی او په پښتو کې ورته درې تورې وایي د تلوار مطلب دی توره نو دا یو ډېر تاریخي ځای دی او ډېر مشهور دی ورسره که دا چپ طرف ته تاسو ګورئ نو دا سی ټي سی مارکیټ دی چې انتهایی مشهور مارکیټ دی او ښي طرف ته چې دی نو دا ایچ بی ایل پلازا ده او دا مخې ته که موږ تاسو ته ښیو نو دا سوپر مارکیټ انډر پاس راځي دا لاندې دا سړکونه چې کوم تل دي دا سوپر مارکیټ انډر پاس دی چې د کلیپټن باندې یادېږي کلیپټن فیز 6 او ورسره که دا مخامخ بلډینګ تاسو وینئ دا یو جوړیږي یو چې کوم دی نو جوړ شوی دی دې ته چې کوم دی نو اوشن مال وایي اوشن مال چې دی نو دا په 2011 کې چې کوم دی نو جوړ شوی دی چې په 2015 کې چې کوم دی نو بالکل اپریشنل شوی دی په دې کې ټول چې کوم دی نو دفتري دي او یو تاریخي یو ښایسته ځای دی که زموږ کیمرامین صاحب دا کیمره مخې ته ووځي نو تاسو ته به چې کوم دی نو ښکاره شي او دا مخامخ چې دا دوه بلډینګونه ښکارېږي دا په کلیپټن کې دې ته بیریا آیکون وایي چې په کلیپټن کې بن قاسم پارک کې جوړ شوی دی دا هم یو ډېر ښایسته بلډینګ دی چې د پاکستان د ټول نه لوړ بلډینګ دی 62 منزله عمارت دی چې دا هم یو ډېر تاریخ لري په کراچۍ ښار کې دا بلډینګ که تاسو کتی شي دې ته اوشن مال وایي اوشن ټاور چې لاندې مال جوړ دی او دا ټاور دی دې کې تقریبا ټول چې کوم دی ملټي نیشنل کمپنو دفتري دي او یو ډېر ښایسته ځای دی کتونکو مینهوالو دا تین تلوار لاندې تین تلوار دی او دا زموږ کیمرامین صاحب که تاسو ته وښیي نو دا ایچ بی ایل بلډینګ دی چې دې ته ایچ بی ایل مین برانچ وایي حبیب بینک مین برانچ دی چې د تین تلوار په خوا کې واقع دی او یو ډېر ښایسته بلډینګ یې جوړ کړ دی که تاسو چېرته په دې لارې باندې تېر شوي نو دا بلډینګ به تاسو لیدلی هم وي او که چېرې نه یې لیدلی نو چې کراچۍ ته راشئ لازمي به یې ووینئ دا د کراچۍ په ښار کې یو ښایسته نظاره لري چې تین تلوار یو مشهور ځای هم دی او تقریبا هر سړي ته چې کوم دی نو د تین تلوار باره کې پته ده چې تین تلوار کوم وته دی کوم ځای دی نو په اسانۍ سره تاسو راتلی شي او دا ځای چې کوم دی نو انجوای کولی شئ
کتونکو دا لاندې 3 تلوار دی. موږ به چې کندنو لږ مخکې ځو تاسو ته به ښیو چې دلته کې PSO هیډ آفیس هم دی او ورسره KPT فل جوړ دی چې د کیڼ د طرف نه پې سړی ډایرکټ راځي نو د وزیر اعلی اوس څخه تېنه کوزیږي. کتونکو مینوالو دا 3 تلوار خو به تاسو ډېر ځله لیدلی، ډېر ځله به پې تلي راغلی، خو داسې نظاره به نه لیدلي دا موږ چې څنګه تاسو ته ښیو په داسې انداز. کتونکو دا تاسو که کتل شئ پورې دا بورډ ښکارېږي، دا د PSO هیډ آفیس دی چې پاکستان سټیټ آیل چې کوم دی نو د هغې هیډ آفیس دی چې په 3 تلوار سره واقع دی او دا هم یو تاریخي ځای دی چې ډېر ښایسته ښکارېږي. دا پوره بلډینګ تاسو کتلی شئ، دا د PSO مین دفتر دی. کتونکو امید لرم چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی او که پروګرام مو چېرې خوښ شوی نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لازمي چې کوم لایک او شیر کړئ او تاسو چې کوم پیغامات موږ ته تاسو د کمنټس په ذریعه باندې راکولی شئ. کتونکو مینوالو دا و زمونږ نننی پروګرام چې دې که موږ تاسو ته وښیل چې 3 تلوار نو پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی، خوندونه به ترې اخیستي. پروګرام شیر کول او لایک کول هیر نه کوئ. د پروګرام کتونکو یو جهان مننه. ښاد او آباد بریالي اوسئ.